زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د افغانستان او هندوستان ترمنځ لوبه ختمه شوه. افغانستان بایلله، هندوستان وګټله. کرکټ کې بایلل ګټل راځي، مګر کرکټ د مقابلې لوبه ده او مقابله باید وشي. یو څو شي نه دا موږ چېر سره تبصره کوو، فقط خبرونه نه دي، تبصره ده. او دینه مخکې چې دا تبصره سره شروع کوم، دا زموږ ویډیو درته اوس کوم، دا یو غل راخلي زموږ په نوم باندې پیج جوړ کړی، شینواری سپیکس فینس په نوم باندې، او دلته بیا گو سټریم یو کرخه راځي، پټه راځي، لایو سټریم گو سټریم باندې راځي، او پاس هلته بیا په خپل فیسبوک کې ښکاري لکه زه چې لایو یم. نو هغه زموږ پاڼه نه ده، دغه درته ښیمه، دا بېغمه رپورټ کوي زړه د خلاصه چې بس ریسټرکټډ شي، ځکه دا شي نه اوس یو خو اول ډاونلوډ کول ویډیو جرم دی، غلط کار دی. بیا ته راځه د چا ویډیو راخه هغه کس داسې ښکاره کوه چې دی په دې ځای نه لایف دی، نو دا که مینهوالي وایي د خر مینه لغته ده. نو زړه د خلاصه ډېره مننه، تاسې اوس هم کش ورکړی رپورټ ته، کار یې خراب شوی، نور هم رپورټ ته کش ورکړئ. نو راځو د افغانستان لوبې ته. اولنی مهم دغه دا دی چې محمد نبي صاحب ټاس وګاټئ. نور کله هغه چې سخت کنډیشنز و هغې کې به اول بیټینګ کاوه، نن هغومره ډیو نه وه، مګر بیا یې هم هندوستان ته بیټینګ ورکوي. په دې فیصله باندې زه دوی پوه نه شوم. بیا د هغې نه وروسته په بیټینګ کې چې اصغر افغان ځي، نو هغې په ځای بیټسمین یا باید شاهدي یا باید عثمان غني زموږ چویس و، دا راغلی وی. ګوره ولې راغلی وی، نن وکټ هغسې وکټ نه وه، هندوستان په دې دغه باندې انفلوئنس خطا کړی دی، او وکټ بیټینګ وکټ وه، ډیر بهترین فرندلی کنډیشن وو. هندوستان موږ باندې 210 رنزې وکړې، مګر دا 210 موږ را کمولی شو. د محمد نبي غلطه کپتاني وه. مجیب زموږ ټاپ سپینر دی، انجرډ دی، چې هغه لاړ شي ځان ته راشد خان پاتې شو. نبي از اندر ون. دې نه وروسته به زه سره د دغه نوم اخلم ورسره نه، راشد ان مجیب دا دوه زموږ سپینران دي. نبي ستا سپینر سره دی نه، دی هغه خپل 4 اووره زموږ دنه هیله چې دی به هغه پوره کوي، مګر یو اوور ده وکړه، 4 په 3 په ګلبدین کوي همداسې. نو 4 زه حیران دې ته یم چې ته څنګه آلراونډر یې، ته څنګه ایکسپیرینس کس یې چې اول اوور راشه، اول یو اوور وکړه، او هغې وروسته هغه کرنچ مومنټ کې ته سره بالینګ کوې نه. نو که ده خپله بالینګ کړی وی، د نوین الحق نن ورځ نه وه، چېرته معلومات ورځ نه وه، لاسټ اورونو کې بیا ضرورت نه و. نو دغه یو څو موقعو باندې چې محمد نبي دا بالینګ چینجز په طریقه کړي وی، یا راشد خان شروع کې راوستی وی، دویم دریم اوور کې، ځکه هغه تیار انډر پریشر دی د انډیا ټیم. نو پریشر پې نور ورخطا کا، ستا بیسټ سپینر راځي هغوی ته بالینګ کوي، د آوټ کېدو زیات چانس دی. نو دا کیپټنسي دا بعضې شي نه چې دي، دا باید په وخت باندې کار شوی وای. نو دا ټارګېټ د 210 په ځای 180 180 ته راته، ته چې 180 180 چیس کوې. اوس هم افغانستان داسې ګوره ښه وکټه وه چې دغه ته پکې سکور ورسېده 145 440 ته. نو ته فکر وکړه چې ټارګېټ 180 وای، او تا سره دغه وای عثمان غني یو ایکسټرا بیټسمین هم وای، نو موږ ور رسېدی شو. مګر دا کیپټنسي چینجز، هغه سی پچ ریډ کول نه، خپل بالینګ چینجز غلط، دې ټولو مشکلات موږ ته جوړ کړه. د محمد نبي د ګلبدین نه ښکته راتلل، ګوره ځان نه مخکې ګلبدین لیږه، دې څه مطلب دی؟ ته دنیا ته داسې میسج ورلیږي چې دی تا نه ښه بیټسمین دی، نو ته څنګه آلراونډر یې؟ دغسې وخت کې باید سټیپ اپ شي. ډیفینسیو کیپټنسي باید ونه کړي. دا کیپټنسي ډېره زیاته ډیفینسیو وه، هغه د مصباح الحق غوندې حساب روانو، خو دا ورته په کار نه و. محمد نبي بعض ډېر ځینو کې د داسې شي نه وکړه چې هغه سی نه و، کینې دا میچ دومره اسانۍ سره موږ نشو ورکولی. ته اوس یو میچ اول خو به بیلونه، خو چې بیا بیلې ډېر کلوز کانټیسټ سره بیا زموږ دپاره ښه دی، مګر کار هغسې ونه سو. هندوستان اول بیټینګ وکړه، ګوره کیل راول، روهت شرما، دا ټاپ کوالټي پلیران دي. د هندوستان ټیم ټاپ کوالټي ټیم دی. ډزنټ میټر چې پاکستان بیټ که، نیوزیلینډ بیټ که، مګر د هغوی کوالټي نه دغه کېږي. او میچ 2 داسې راشي دا پکې راځي، مګر چې کله بیټینګ ته نن راغی، فرندلی کنډیشن سم والی وکړه، زړه د خلاصه دومره سکور یې وکړه. بیا د هغوی ټارګېټ دا و چې افغانستان باید موږ نه د 140 نه کم رنزې وکړي. چې 140 نه افغانستان رنزې کمې کوي، د هغوی رن ریټ پازیټیو کې راځي. چې پازیټیو ته رن ریټ راغی جمع ته، اوس نیکسټ گیم د دوی بیا سکاټلند نمیبیا سره دی، دا به د خپل رن ریټ داسې پورته کړي لکه دا شیبا کوین چې پورته لاړی. نو دا خبره یاد ساتئ، دا ما مخکې ویلي وو چې که اوس موږ
نیوزیلینډ بیټ کو نو موست لایکلی هندوستان به سیمی فاینل ته وځي. داسې مخکې هم شوي 2009 نړیوال جام T20 کې پاکستان هم دغسې وتلی و په چمپینز ټرافۍ 2019 کې پاکستان هم داسې وتلی و. نو دغسې موقع شته چې اوس د هندوستان دپاره هغه وځي. زموږ دپاره دا سلسله چې دا میچ بیلل موږ بیلو د په شپږ شپېته ډېر زیات رنزو باندې بیل زموږ رن ریټ 1.6 ته راغی. اوس که موږ نیوزیلینډ بیټ کو او په کلوز کانټیسټ سره بیټ کو نو اخري لوبه بیا هم د هندوستان نمیبیا سره راځي. نو زموږ دپاره سلسله نور هم خرابه شوه مګر کوشش د بیدو شي هغه خلکو چې د پاکستان خلاف لوبه بایللو باندې مې داسې سخت ژړل او سترګې مې ډکې ډکې کېدې. نن راځئ د هندوستان نه لوبه بایللو باندې داسې خوشحاله یاستئ ښه په قلار لکه چې هیڅ شی نه شوی. نو کورانو که ستاسې وفا دی افغانستان سره یي نو د هر چا نه بایلل چې دي موږ باید یو ګیم هم بایللو موږ باید پوره کوشش وکړو فایټ وکړو. نو ته پکې بیا کوم ځای نه تاسې مینهوال داسې راځئ خوشحاله کېږئ چې پاکستان خلاف بیا را میدان ته کېږئ لوبغاړو ته ښه پوره کنځلې کوئ. څه ضرورت دی د کنځلو؟ زه منم موږ غواړو پاکستان بیټ کړو مګر پاکستان بیټ کولو دپاره باید موږ صرف نړیوال جام ته انتظار وکړو. پاکستان سره باید سیریز وکړو په پاکستان کې ورسره وکړو T20 ورسره وکړو. بل دغسې سلسلې چې رایوري چې نور هم ښه شي دا خو د کرکټ رایوري ده دا به همدغسې ساتې دینه باید پورته سلاړ نشي. د نفرت دغه نه دی کرکټ بیل شی دی او دغه سیاست بیل شی دی. نو که موږ خفه یو په پاکستان هم خفه وو چې پاکستان نه لوبه هم بایلل همدغسې په هندوستان باندې مونږ خو داسې یو ګوره ما خو دومره کرکټ کړی او دومره کرکټ کتلی دی او دومره مې دا پلیران لوبغاړي زه پیژنم چې زه سره بس بیل هغه سات کې لږ پې خفه کېم غواړم چې ویې ګټي نور چې بیلي بس بیلي دا کرکټ دی دا پکې راځي ځان به دې سره عادتوئ. دا فل ممبر جی اوس مونږ میچونه راځي ښه ښه ټیمونه میچونه بیلي مګر زه خپل ټیم نه دا هیله لرم چې زموږ ټیم فایټ کوي. دا ټیم سلیکشن چې دی دا ډېر مهم دی. ستا باید ټیم سلیکشن سی شهزاد صاحب چې دی ګوره وړو ټیمونو خلاف سکور کوي بغیر یو ځل سنچري هندوستان خلاف والی او نور وړو ټیمونو خلاف سکور کوي. د غټ ټیمونو خلاف دی لوبه نشي کولی. د خاطره عثمان غنی راتګ چې دی دا به هلته ښیي چې ټاپ اوډر کې راشي. یو میچ دی غریب کب فلاپ سو بیرته کار خرابیږي خو مطلب بیا هم مهمه دا ده مهم میچ دی چې هغه هلته راشي او د شرف الدین اشرف په ځای چې دی بیرته زموږ دغه راشي شاهدي صاحب. نو دا زموږ دا بیټینګ داسې باید سیټ کو بالینګ بیا که مجیب فټو نو یو کس ګلبدین یا کریم جنت کې دی کینی یا د حمید حسن صاحب چې دی ګوره د حمید حسن په ټیلنټ استعداد کې شک نسته. د خپل وخت بهترین بالر و زما ډېر فیورټ بالر و چې هر کله به مو کوته پیسو سیټ کې راتلو بولډ وکټ یې عیار کړی او دا شي نه دا د پخوا راسي دي مګر حمید حسن سره زموږ مشکل د فټنس دی. وسړیا نو هغه د مایوبینو ټیم ته ورولېږئ که دومره سخت یې زړه کېږي چې مثلا نه غواړي کرکټ پرېږدي هلته دې لاړ شي مګر دا کرکټ صرف دا نه چې ته 4 اوور وکړې دا کرکټ دا دی چې ته به ورسره فیلډینګ کوې ته به فیلډینګ کې چې 15 رنځې 7 رنځې خپل ټیم ته بچ کوې نو په 4 اوورو کې چې مثلا ته 14 رنځې ورکې یا 15 نو هغې په ځای چې دی هغه مجیب چې فټي مجیب د راشي او یا د ګلبدین او دغه کې کریم کې یو کس کې ګوره نن بیټینګ وکټه واخه که کریم ور باندې سکور وکړه دغه ور باندې سکور یا ګلبدین دا شي دا نن بیټینګ وکټه وا نو د خاطر د دوانو کې یو کېنه او مجیب صاحب راشي دا ټیم به شټی می نیوزیلند خلاف ورسو چې نیوزیلند خلاف موږ لوبه وګټله مثلا اول په شل رنزوي وګټو دیر شي دا زموږ لپاره بهترین دغه دی یا که هغوی اول بیټینګ وکړه او موږ په 18 اوورو کې چیس که نو زموږ رن ریټ ډېر دغه ته رسیږي نو هندوستان دپاره مشکلات خل کېږي مګر ګټه د هغوی دا ده چې 2 لوبې یو سکاټلینډ او یو نمیبیا سره دواړو سره اسانې دي. نیوزیلند هم نن خپل لوبه ډېره کلوز وګټله که هغه ساودي یو کیچ واخیست هغه نه وی دغه شوی سکاټلینډ ورغلی او نیوزیلند یې اپسټ کاوه نو وختي ما یو پاکستان سټار نیوز سره خبرې کولې یو چا وی چې یاره نیوزیلند نمیبیا او افغانستان دا ټیمونه ورته ډېر اسان دي بیټ کې مال دا داسې نه دی افغانستان داسې اسان ټیم نه دی بیټ کول نن داسې لوبه وه چې بس بیډ ډے دا پکې راځي په کرکټ کې مګر یس موږ یو څه ډیسیشن و هغه غلط واخیستل شو هغې په اساس باندې ټارګیټ موږ نه 210 ته لاړه دا باید کم راغلی وی 170 180 کې افغانستان ښه مقابله یا چیس کولی هم سو
مګر افغانستان باید دې نه زده کړه وکړي ګیمونه ډېر کم پاتې دي نیکسټ گیم چې دی یو گیم دی ډو اور ډای وایي ګټه ما خو ځکه وی چې دا نن لوبه مو ګټلې وای نیکسټ گیم چې وګټي بس اتوماتیکلی انې خو نیکسټ گیم چې اوس موږ وګټو هندوستان نیوزیلینډ افغانستان درې واړه و په شپږ پوینټونو باندې ټای شو او آخري گیم بیا د هندوستان نمیبیا سره د هغوی ته معلوماتي چې څنګه سکور کې کوم ځای ته ورسیږي نو رن ریټ چې دا ګوره کراس کول آسان نه دا لږ ګران خو ګورو به نیکسټ گیم باندې او بیا هغې وخت کې خبرې کوو سبا هم یو څو لوبې دي استرالیا او بنګلادیش خو دا خو استرالیا ګټي او هغه بل یو د ویسټ انډیز او د سریلانکا دی دواړه ښه ټیمونه دي دواړه دغه خو زما په نظر باندې ویسټ انډیز ښه ټیم دی ویسټ انډیز یې باید وګټي ګورو چې څنګه چل کېږي نو بیا به پې سبا خبرې کوو یو ځل بیا درته یم هغه فیک پیجونه په دغه کې فیسبوک کې دلته ورسره راځي لایو سټریم په GoStream.co کې دلته یو پټه ور باندې چې دا پټه ور باندې ورته پوه شه او پاسې لیکلي شینواري سپیکس فینز دا فینز چې دی دا بیا راخلي هلته اچې لایو نو هغه لایو سره سې معلومات کوي چې موږ دې پیج نه لایو یو خلک همغې پیج ته ورځي نو هغه بل زموږ پیج چې دی زموږ افیشل پیج شینواري سپیکس لایو افیشل دا زموږ دی دا د ګوره عکس هم ورسره دی دا در سره فالو کوي او همدغې کې موږ ویډیوګانې به اچو لایو چې دی موږ کوشش کوو چې راشو بعض وخت خو ګورو به وخت سره هغه لایو کې صرف دا مشکل چې زه د پیجونو عکس ورکې نشم اچولی نو خلک کنفیوز کیږي نو ښه دا ده دغسې یو څو ویډیوګانې بر سره ریکارډوم او دا ویډیوګانو کې برته د دې خلکو مستعارو عکسونه ګوره زه د غلو خلاف یم زه د ظالمانو دغه خلاف یم نو هر غل چې دی دغه خلاف جهاد دی موږ غل ختمو دا شی نشته تا مستعار پاڼې جوړې کړې او دغه نه ورباندې سمدستي اکشن اخله هغه یو اخیستې وه نجیب شینواري سپیکس خو ریسټرکټډ شوه بیا بله دا یو 15 ورځې مخکې جوړه کړې ده څلور هغې کې هم 8.5 خلک رسېدلي دي نو هغه هم ورته داسې ښکاري چې ریسټرکټډ به شي انشاءالله او ریسټرکټډ ده نو تاسې کش ورکوئ زړه د خلاصه دا پیج ختم کوي ورته ریسټرکټډ کوي او زموږ یوټیوب چینل خو تاسو ته معلومات دی دلته مشکل نه دلته به اکثره همداسې لګیو نو زړه د خلاصه اروپا امریکا والا خاص کش ورکوي سبسکرایب ته ډېره مننه اوس هم تاسې ښایسته بیا به انشاءالله په کرکټ باندې خبرې کوو په لوی الله مسپارم ستاسې رور نجیب الله شینواری خدای په امان